تاسو د خپل طاقت نه خبر نه یې خدای پاک چې یو تاسو لا کوم ملک درکړی دی داسې ملک بل قوم لا ورکړی نه دی او ما درته وایي چې تاسو له دا طاقت درکړی دی دغه طاقت په بل قوم کې نشته دی خو افسوس خبر داده افسوس په دې دی چې خدای موږ له کوم طاقت راکړی دی نو هغه طاقت موږ د مخالف په مقابله کې نه استعمالو هغه طاقت موږ په کور کې استعمال هغه طاقت کور کې تاسو وینئ چې زموږ سهار پری دی جنبی دی طبقنے دی دشمنے دی بغض دی کینه دا چاپ دا دیو پختون بل پختون تا پی اتفاقی دا تزما پا خوشحال نے دستا پا خوشحال نے تزما خیر نگواری دستا خیر نگواری تزما پا بربادہ خوشحالی گی دستا پا بربادہ خوشحالی گی توزان پا فکرو که تا وجنم تما وجنی ذکر نما نن سلک دیر امید پیدا شوی دی چې دا ستاسو مینه دا ستاسو محبت او دا ستاسو جوش او دا ستاسو احساس وینما خو یلنو پام وکړئ پام و فکر وکړئ او زه بیا ډېر لوی اپیل چې دی هغه د خپلو لیډرانو ته کوم چې پام وکړئ موږ باندې خدای یو لوی فضل کړی دی نن یې موږ راویښ کړي یو نن یې موږ کې یو جذبه نن یې موږ ته د خپل ملک د خپل قوم د تباهۍ او د بربادۍ هغه خاکه دغه ټول څیزونه موږ ته په مخ کې دي وښول خدای او په موږ کې دغه احساس دا چې زه وینم دا د خدای شکر دی چې په موږ کې چې دا نه دی وایي که د سهار روک ماښام هم کور ته راشي نو روک نه دی دا په موږ کې چې دا کوم احساس پیدا شوی دی دا وینم دا زما یاد ولرئ دا د خلکو خوښ نه دی او د دې لپاره زه تاسو ته اپیل کوم او د خپلو مشرانو ته اپیل کوم چې دلته موږ ښه کارونه کوو د دې قوم او زموږ دپاره کوو او دا قوم او ملک زموږ شریک ملک دی شریک دی موږ ټول قوم دی او بابا اولاد دي موږ ټول بوکسان یو کوششونه کېږي دی وینم چې په موږ کې اختلاف پیدا شي نو یو
خدما دا تاسو تاول دی چیرونو پر دوست دشمنو پیژنه فائدہ او نقصان پیژنه او پام کوه چې د ملک په مفاد چې کوم د ملک مفاد په هغې کې لمونږ نه څوک اختلاف په مونږ کې پیدا نه کړي دا خبر چې ما تاسو ته وکړله تاسو به اورېده ما سره دا وعده کوئ چې تاسو به کوشش کوئ دا خپل قوم به پوهوئ